د عبدالسلام حنیفي لخوا افغانانو ته لوی زیری. سلام، وخت مو پخیر. حنیفي: په افغانستان کې د پانګونې لپاره پراخ فرصتونه برابر شوي دي. د ریاست الوزرا ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي وایي اسلامي امارت په هیواد کې د تولیدي فابریکو، کانونو او صادراتو په ګډون بېلابېلو برخو کې د پانګونې لپاره مناسب فرصتونه برابر کړي دي. حنیفي دا څرګندونې د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلینو او یو شمېر ملي سوداګرو سره د لیدنې پر مهال کړي دي. هغه ډاډ ورکړی چې حکومت د سوداګرو د اسانتیاو او ملاتړ لپاره پوره پاملرنه لري او له هغوی یې وغوښتل چې د موجودو فرصتونو په کارولو سره د هیواد پرمختګ کې فعاله ونډه واخلي. دغه راز په دې لیدنه کې سوداګرو له حکومته غوښتنه کړې چې د ترانسپورت او سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد او مواصلاتي لارو برخې ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي. بلخوا ایران د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی دی. په کابل کې د ایران سفارت د دغه هیواد د ملي امنیت شورا د مشر علي لریجانیز له قوله ویلي چې تهران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره د منځګړیتوب او هڅو بشپړ چمتووالی لري. د ایران سفارت د لاریجاني د څرګندونو د وخت او ځای په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې هغه وخت ترینګلې شوې چې پاکستان د تلې په میاشت کې د کابل او پکتیکا ځینې سیمې بمبار کړې. تر دې وړاندې په قطر او ترکیه کې 3 پړاوه خبرې پیل شوې چې بیا بې پایلې پای ته ورسېدې. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کمنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.